السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مسئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، زه هر وخت کوشش کوم چې ستاسو لپاره یو بهترین شاعر پیدا کړم او د هغه شعر تر تاسو در ورسوم، یا له هغه سره مرکه وکړم، د هغه پیژندګلوي تر تاسو در ورسوم. نو دوستانو، ما نن یو داسې شاعر خوښ کړی دی چې تاسو د هغه په باره کې واورئ، تاسو به ګوته په غاښ پاتې شئ. چې هغه یو داسې شاعر دی زموږ د سویلې پښتونخوا، یو داسې لیکوال دی چې د هغه یو ډېر بوخت ژوند دی، یو ډېر مصروفه ژوند دی. هغه د شعبې د لحاظ څخه ډاکټر دی. دوستانو، تاسو ته معلوم وي چې د ډاکټر یو منټ څومره قیمتي وي، لیکن زه تعجب وړی یم د هغه سړي وزیار ته چې هغه پښتو ته څومره د خپل قیمتي وخت ورکړی دی. هغه بلها کتابونه لیکلي دي، سفرنامې لیکلي دي. بالکل به تاسو ورته حیران شئ چې دا سړي دومره وخت څنګه پیدا کړی دی. هو دوستانو، زموږ او ستاسو د سیمې د سویلي پښتونخوا ځوان تکړه تاند شاعر او لیکوال ډاکټر سید لیاقت تابان صاحب در ښیم. لیاقت تابان صاحب په لږ وخت کې داسې نوم په لر و بر کې پیدا کړی دی چې په دومره مصروفه وخت کې هغه زه په خپله شخصي پیژنم او پښتو شاعران د سویلي پښتونخوا چې له ده سره کوم کسان میلاو شوي دي هغه یې پېژني له نږدې، چې دی د کومو اخلاقو خاوند دی، په څومره مصروف په وخت کې دی موږ ته وخت راکوي. مریضان یې هلته ولاړې وي، د مریضان موږ حیران شو چې دا سړی موږ ته څومره مینه راکوي. په هغه وخت کې د مریضانو په وخت کې موږ ته دومره وخت راکوي چې زه که یو خلاص سړي ته موږ ورسو دومره وخت په خدای که راکوي. دی د مریضانو په بوخت وخت کې موږ ورسو، هسپتال ته ورسو، روغتون ته ورسو. نه پوهېږم چې دا سړی دومره مینه ناک انسان دی. هغه کسان به پېژني چې له ده سره میلاو شوي داسې دن. زه په نږدې ورځو کې دوستانو یو خوشخبري هم در کوم، کوشش چې د ډاکټر صاحب یو تفصیلي مرکه د ده په ضد، د ده کوم زیار دی، د چې څنګه وخت باسي، د ده د خپلې خولې څه به واورو. زه کوشش دا کوم چې له ده سره یو مرکه وکړم تفصیلي، او هغه هم تر تاسو در ورسوم. خو ستاسو نور قیمتي وخت نه اخلم دوستان. د ډاکټر لیاقت تابان صاحب یو مینه ناک شعر، ښایسته شعر. ډاکټر صاحب په هغه شعر کې نازک خیالي، مینه، وطن پالنه، هر څه رانغښتي دي. په یو شعر کې به تاسو واورئ، په کوچني شعر کې چې د څومره شان سره رانغښتي دی ډاکټر صاحب، به تاسو واورئ. وایي دا چې خوار وزار هر چا رټلی یم، دا چې خوار وزار هر چا رټلی یم، زه د دې هېواد پښتون وګړی یم. دا چې خوار وزار هر چا رټلی یم، زه د دې هېواد پښتون وګړی یم. تا چې به په ټیټ نظر کتل ورته، تا چې به په ټیټ نظر کتل ورته، زه د هغې مینې یادګار سلی یم. دا سر مې دې ولاړ سي خو سنګر ساتم، دا سر مې دې ولاړ سي خو سنګر ساتم. ټینګ زه د فلرو قسم نیولی یم. وای ته به مې سنګلورې بیا ارمان وکړې، ته به مې سنګلورې بیا ارمان وکړې، زه یې په بدل د چا وژلی یم. ته به مې سنګلورې بیا ارمان وکړې، ته به مې سنګلورې بیا ارمان وکړې، زه یې په بدل د چا وژلی یم. کړو به ژر تابانه د خپل قام سبا، کړو به ژر تابانه د خپل قام سبا. دا په یب له پښو چې راوتلی یم، دا چې خوار وزار هر چا رټلی یم، دا چې خوار وزار هر چا رټلی یم، زه د دې هېواد پښتون وګړی یم. کړو به ژر تابانه د خپل قام سبا، کړو به ژر تابانه د خپل قام سبا. دا په یب له پښو چې راوتلی یم. دوستانو، دا و د ښاغلي لیاقت تابان صاحب یو مینه ناکه غزل چې مینه، پښتونولي هر څه کې نغښتي وو. دوستانو، تر راتلونکو ویډیو پر لوی او بخښونکي خدای تاسو سپارم. مننه، په مخه مو ښه، ژوندي اوسئ، قربان اوسئ.